مریخي روورونه څه شی دي؟ اکثره دوستان دا معلومات نه لري. نو نن به د دې ویډیو په کتلو سره تاسو مکمل پوه شئ چې مریخي موټران یا مارس روورز څه شی دي. د کلونو په جریان کې ناسا 4 روبوټیک موټرې چې د روورانو په نوم یادېږي مریخ ته استولي دي. په مجموع کې 4 روورونه چې د مخه مریخ ته تللي دي د سوجرنر، سپیریټ، اپورچونټي او کیوریاسټي په نامه دي. پرسیویرنس لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه به په لنډ راتلونکي کې دې سیارې ته ولاړ شي. د پرسیویرنس روور سره یوه چورلکه هم ملګرې ده چې دا به په بله سیاره کې الوتونکي لومړۍ چورلکه وي. د دې هلیکاپټر په اړه ویډیو زموږ په یوټیوب چینل کې پرته ده، وی ګورئ. نن په دې ویډیو کې تاسو ته د مریخ د روورانو په اړه او په خاصه توګه د کیوریاسټي په اړه، هغه روور چې اوس هم فعال دی او په مریخ ګرځي، مهم معلومات درکوو. لوی روبوټ کیوریاسټي تر اوسه پورې مریخ ته رسیدلی تر ټولو لوی روبوټ دی چې اوس هم فعال دی او په مریخ ګرځي. دغه روبوټ په 2012 کال کې مریخ ته ورسید او له هغه وخته راهیسې تر اوسه پورې 21 کیلومتره مزل وهلی دی. دا یوازې یو عادي روبوټ نه دی. د رسمي نوم مارس ساینس لیبارټري یا د مریخ علمي لابراتوار دی. کیوریاسټي کوم امکانات لري؟ دغه روبوټ کولی شي په خپله بیلابیل کیمیاوي مرکبونه وارزوي، د تودوخې درجه تعیین کړي، د اتموسفیر فشار اندازه کړي، وړانګې، رطوبت او د هوا سرعت تعیین کړي. خو د دې روبوټ تر ټولو مهمه وړتیا دا ده چې کیوریاسټي کولی شي د کیمیاوي موادو له ارزونې سره په مریخ کې د ژوندي موجوداتو شتون یا نشتون روښانه کړي. ژورې څېړنې کیوریاسټي ښودلې ده چې په مریخ کې له تیوریک لحاظه ژوند کیدی شي، خو لا تر اوسه پورې په دې سیاره کې ژوندي موجودات نه دي موندلي. کیوریاسټي یوه برمه هم لري. په دې انځور کې هغه د یوې نمونې د اخیستلو په حال کې دی. د کیوریاسټي لابراتوار له مریخ څخه اخیستل شوي نمونې د بیلابیلو ماشینونو په واسطه ارزول کیږي. لومړی هغه فلټر کیږي او بیا بیلابیلو ارزونکو ماشینونو ته استول کیږي. خو دا هر څه په خپله کیوریاسټي کوي. تر کیوریاسټي مخکې په مریخ کې وړوکي روبوټونه استول شوي وو. د 1990 کال د جولای میاشتې په 4مه نیټه د سوجرنر په نوم یو وړوکی روبوټ مریخ ته ورسید. دا لومړی ځل و چې یو روور په مریخ کې پرېښودل شو. بیلابیلې اندازې مریخ ته استول شوي 3 بیلابیل روبوټونه د یو بل ترڅنګ تر ټولو وړوکی یې سوجرنر و چې د 6 نه تر 10 کیلوګرامه پورې وزن لري او په یوه ثانیه کې یوازې 1 سانتي متر مزل وهلی شي. دویم یې چې اپورچونټي نومیږي بیا 185 کیلوګرامه وزن لري او د یوه ویل چیر په اندازه لوی دی. خو کیوریاسټي بیا 900 کیلوګرامه وزن لري او لویوالی یې د یو وړوکي موټر په اندازه دی.
سوجرنر په مریخ کې نږدې 100 متره مزل وواهه او د 1999 کال د سپټمبر تر 28 نیټې یې د مریخ په اړه ځمکې ته معلومات او انځورونه راواستول. دا د هغه لخوا راستول شویو انځورونو له ډلې څخه یو دی. د دې انځور تر اخیستلو 9 ورځې وروسته بیا له دې روباټ سره اړیکه قطع شوه. سوجرنر ښایي له دې کبله چې بیتري یې د شپې سړه هوا نه شوای زغملی له کاره لوېدلی وي. د سوجرنر له تجربې پرته مریخ ته نوي او پرمختللي روباټونه نشوی استول کېدی. ناسا په 2004 کال کې 2 عین ماډل روباټونه په مریخ کې کېنول چې سپیریټ او اپورچونټي نومېدل. سپیریټ د مریخ په یو طرف او اپورچونټي د مریخ په بل طرف ښکته شو. سپیریټ په مریخ کې 6 کاله کار وکړ او 7.7 کیلومتره مزل یې وواهه. سپیریټ په مریخ کې په ریګ کې دومره سخت ښخ شو چې لا اوس هم هلته ښخ پاتې دی. خو د هغه ملګری روباټ اپورچونټي بیا ډیر یو کامیاب میشن و. اپورچونټي میشن د 3 میاشتو لپاره ډیزاین شوی و خو دو تقریبا په مریخ کې 15 کاله کار وکړ. اپورچونټي میشن په 2013 کال کې ختم شو. اپورچونټي په مریخ کې تر 45 کیلومتره نه زیات مزل وکړ. دغه روباټ تر اوسه پورې هم د کیوریاسټي په پرتله په مریخ کې ډیر مزل کړی دی. دغه روباټ کولی شوی چې د ځمکې انځورونه هم واخلي. په اپورچونټي کې ان یو 3D کمره هم نصب وه. د مریخ منظره دغه انځور د کیوریاسټي لخوا اخیستل شوی دی. دغه روباټ به تر هغه وخت پورې چې فعال دی په مریخ کې وکارولی شي. ساینسپوهان د 5 نورو کلونو او ان تر هغې اوږدې مودې په تمه دي. په کیوریاسټي کې 2 د لیتیم بیترۍ دي چې دا کیوریاسټي ته برق ورکوي. ساینسپوهان تمه کوي چې دغه بیترۍ به لږ تر لږه تر 2026 کال پورې کیوریاسټي ژوندی وساتي. خو له هغه وروسته به د کیوریاسټي برق په کمیدا شروع وکړي. لیکن دا هم عین ممکنه ده چې مریخي د دوړو طوفانونه کیوریاسټي د هغه د بیټریو تر ختمېدو مخکې خاموش کړي لکه څنګه چې یې اپورچونټي روور خاموش کړو. په مریخ کې د دوړو طوفانونه په مریخ د دوړو وریځې جوړولی شي. دا وریځې د مریخ تر سطحې نه تر 100 کیلومتره پورې په فضا کې پورته کېدی شي. دا طوفانونه بعضې وخت تر میاشتو پورې وخت اخلي. دا داسې یو شی دی چې د نړۍ ټول ساینسپوهان یې پریشانه کړي دي ځکه دغه رقم طوفانونه تر اوسه پورې موږ انسانانو په مځکه نه دي تجربه کړي. د نړۍ ټول ساینسپوهان په دې کوشش کې لګیا دي چې مریخ ته د انسانانو د تګ نه مخکې باید د دغو طوفانونو نه د ځان ژغورنې لارې چارې پیدا کړي. اپورچونټي ته دغو طوفانونو داسې تاوان وکړو چې د دغو طوفانونو په وخت د لمر رڼا د مریخ سطحې ته ځمکې ته نه رسیږي. له دې کبله د مریخ په سطحه موجود د اپورچونټي روور بیترۍ خالي شوې. په دغو دوړو کې موجودې ډېرې کوچنۍ وړوکې ذرې د کیوریاسټي د خرابېدو لامل هم کېدی شي. کیوریاسټي روور به نور تر څو پورې ژوندی وي. دا به وخت پریږدو چې فیصله وکړي. خو اپورچونټي روور انسانیت ته بې پناه خدمت وکړو. اپورچونټي روور د خاموشېدو وروسته اخیری پیغام ځمکې ته دا راولېږو. My battery is low and it's getting dark. زما بیترۍ ضعیفه ده او دلته تاریکه نوره هم زیاتیږي. دا هغه اخیری پیغام و چې اپورچونټي راولېږو. له دې وروسته له اپورچونټي سره رابطه قطع شوه.
له اپرچونټي سره بیا د رابطې کولو ډیر کوششونه وشول، خو د اپرچونټي لخوا هیڅ جواب رانغی. د دې طوفان تر ختمېدو وروسته ناسا 813 ریکوري کمانډز اپرچونټي ته ورولېږل، خو اپرچونټي مسلسل خاموش و. ناسا په 2018 کال کې د اپرچونټي میشن د خاتمې اعلان وکړ. اپرچونټي اوده شو، یا شاید د مریخ قاتل یخ هغه وواژه. د اپرچونټي موټر قصه ډیره په زړه پورې ده. د اپرچونټي ماموریت په اړه به د تفصیلي ویډیو سره ډیر زر ستاسو خدمت ته حاضر شو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په روان 2020 کال کې به ناسا د پرسیویرنس په نامو یو نوی 5م مریخي موټر مریخ ته ولیږي، او د دې موټر سره به یوه دانه چورلکه هم ملګرې وي. دا چورلکه به په بله سیاره کې الوتونکي لومړۍ چورلکه وي. دوستانو، مونږ په دې مبارکه میاشت کې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زمونږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زمونږ د معلوماتي ویډیوګانې تر تاسو په وخت در رسیږي. نو تر هغو چې بیا په یو بله ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ. تر بیا د خدای په امان. Pressurized vehicle locks tank. Pressurizing. SSC hydraulic pump control on. On. CLCDR pad B deck flush on. On. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine ignition, and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover. Response is good.
په روان 2020 کال کې ناسا مریخ ته د پرسیورنس په نامه موټر یا روور لیږي، خو اروپا بیا دا کار تر 2022 پورې وځنډاوه. دوبۍ او چین به خپل لومړی مریخي سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکیانې مریخ ته په روان کال کې صرف 2 میاشتې بعد په جولای کې ولیږي.